سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د سریلانکا لوبډلې څخه ستره ماته وخوړل. افغان لوبډلې چې په 2023 کال کې د بنگلادیش لوبډلې څخه ستره ماته وخوړل، په 2024 کال کې د سریلانکا څخه هم یوه شرموونکې ماته وخوړل. د ابراهیم ځدران کور ودان لوبډله د یوې غټې شرموونکې ماتې څخه وژغورل، کنه افغانستان به د سریلانکا د یوې پاڼۍ منډې هم نه وای پوره کړي. افغان لوبډلې چې په لومړي اننګز کې هم یوازې 198 منډې جوړې کړې، ناکامه لوبه یې ترسره کړه. یوازې رحمت شاه زرمتی و چې 91 منډې جوړې کړې وې، نور ټول بیټینګ لاین ناکامه سو. په دویمه ورځ بیا د سریلانکا لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپخانه ترسره کړه، خو د لوبې په دریمه ورځ افغان لوبډلې یو ځل بیا ډېر ښه کمبیک وکړ. ابراهیم ځدران سلیزه ووهله، رحمت شاه زرمتي او نورعلي ځدران یې ترڅنګ ښه لوبه ترسره کړه، خو د لوبې په څلورمه ورځ افغان لوبډله یو ځل بیا ناکامه سوه، یو ځل بیا ټول بیټینګ لاین ناکامه سو. د لوبډلې جوړښت د لویه سره څخه خراب و، ځکه په لوبډله کې یو لونډر نسته، اپ بریکر نسته، نو لوبډلې جوړښت ډیر زیات خراب و. یوازې 15 بیټسمنان و، بیټسمنان چې اوټ شول نو بیا خبره بالرانو ته پاتې سول، چې بیټسمنان ناکامه سول نو بالران خو بیخي څه نشي کولی. چې کله د افغانستان ټاپ ارډر اوټ سو نو میډل ارډر بیا هم څه نه وکړه، ټول میډل ارډر یو په بل پسې سوه، ټول بیټینګ لاین مو ناکامه سو. نو تر ډیره پورې به لوبغاړي نه ملامته و، ځکه چې کرکټ بورډ دغه لوبغاړي ټاکلي دي. کرکټ بورډ ته تر موږ ښه ور معلومیږي، کرکټ بورډ په افغانستان کې په دوی باندې کیمپونه کړي دي، په افغانستان کې دوی ته دغسې پیچونه جوړ کړي لکه سړکونه، هلته بیا هر لوبغاړی سلیزې او پنځوسیزې وهي. کله چې نړیوال کرکټ ته راولي بیا نو 15 منډې هم نشي جوړولی. باید ټول دوستان د کرکټ بورډ پر چارواکو باندې نیوکه وکړو. کرکټ بورډ دغه لوبډله ټاکلې ده، د بنگلادیش پر وړاندې هم شرموونکې ماته وخوړل، د سریلانکا پر وړاندې د بله شرموونکې ماته وخوړل. د نړیوال جام څخه وروسته افغانستان مسلسل لوبې بایللې دي، یوازې د اماراتو څخه 2 لوبې ګټلې دي، پر هند باندې یې سیریز وبایلی، دا د ټیسټ لوبه یې وبایلل. نو د دې څخه وروسته بیا پر نه تاریخه باندې 500 ورځې لوبې شروع کیږي، دغه څخه وروسته بیا 100 ورځې لوبې شروع کیږي. د دې سیریزونو څخه وروسته بیا د آیرلینډ سره هم یوه ټیسټ، 3 500 ورځې او 3 100 ورځې لوبې لرو. نو باید سر له اوسه د کرکټ بورډ پر وړاندې مبارزه شروع کړو، د کرکټ بورډ د چارواکو پر وړاندې ودرېږو چې دغسې لوبډله یې چمتو کړې ده چې تاسو یې نتیجه خپله ولیدل. په کرکټ بورډ کې ټول هغه چارواکي ناست دي چې یو خپل ورور لوبوي، بل خوريي لوبوي، بل وراره لوبوي. رئیس احمدزی و چې خپل ورور ناصر جمال یې ولوبوي، نورعلي ځدران و چې ولوبېدی، داسې نور ډیر دي. نو په کرکټ بورډ کې یوازې هغه خلک ناست دي چې د افغانستان کرکټ راتلونکي ته ژمن نه دي، یوازې خپل جیبونه ډکوي. که رئیس احمدزی دی، که نوروز منګل دی، که دولت احمدزی دی، او که اسدالله خان دی، که نصیب خان دی، او که میرویس اشرف دی، ټول ناکام روان دي. یعنی دغه لوبغاړي دوی ټاکي، د هر یوه سره پوره مشورې کیږي. صحیح دی چې راشد خان نسته، د راشد خان په شتون کې افغانستان 500 ورځې 100 ورځې او ټیسټ لوبې ګټلې دي، خو ته کرکټ بورډ یې تا ته خو پکار ده چې د راشد خان یو بل ښه بدیل لوبغاړی پیدا کړې. اوس چې راشد خان مسلسل نسته نو افغانستان مسلسل لوبې هم بایلي، نو ته څنګه کرکټ بورډ یې چې د یوه لوبغاړي بدیل نسې پیدا کولی؟ په افغانستان کې په زرونو لوبغاړي دي، په سوونو لا نه دي، په زرونو لوبغاړي دي، ته د یوه لوبغاړي بدیل نسې پیدا کولی. او ټول هغه زاړه لوبغاړي راولې، یا داسې لوبډله وټاکې چې په کابل کې ځلېدلي، د کابل د سړکونو پر پیچونو باندې ښه ځلېدلي، ته یې نړیوال کرکټ ته راولې، په نړیوال کرکټ کې بیا دغسې حال وي. نو که په راتلونکو سیریزونو او که د آیرلینډ پر وړاندې هم ټیسټ لوبې ته دغسې لوبډله چمتو کیږي، نو لیرې نه ده چې د آیرلینډ پر وړاندې به هم له یوې سختې ماتې سره مخامخ سو. دغه لوبغاړي چې اوس په سریلانکا کې دي، په دې هیله چې افغانستان ته ونه لیږل سي، په دوی باندې په دوبۍ کې کیمپونه وسي، د آیرلینډ سره په دوبۍ کې سیریز دی، په دوبۍ کې په دغه لوبغاړو باندې کیمپونه وسي، هغه لوبو ته پوره چمتووالی ونیسي. دا نه چې لوبغاړي افغانستان ته واستي، هلته خپل چکرونه ووهي، بیا چې لوبو ته 2-3 ورځې پاتې بیا یې واستي. نو د افغانستان په بیټینګ کې ډیر زیات کار دی، د افغانستان بیټینګ لاین مسلسل ناکامه روان دی، هر وخت د افغانستان بیټینګ ناکامه. نو په دې هیله چې په بیټینګ باندې ډیر زیات کار وسی او لوبډله سلیکټ سي، لوبډله ښه انتخاب سي، هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې استعداد او وړتیا لري. که تاسو وګورئ عبدالمالک په دې سکواډ کې اخیستل سوی و، کورنۍ سیالۍ یې ټاپ کړې وې، د ټولو په سر کې و عبدالمالک کښېنول سوی و، همداسې بهیرشاه محبوب. نو دغسې لوبډله ټاکل سوې وه چې د سره څخه موږ د دوی څخه د ګټې تمه نه درلوده. په دې هیله چې د راتلونکو لوبو لپاره یوه ډیره ښه لوبډله وټاکل سي او افغانستان ته ویاړونه او بریاوې راوړي.